بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې رب العالمین جل جلاله دې وکړي چې راکروغ واوسئ. نن بیا هم استاد محمد حنیف تعقیب یم د یوې نوې ویډیو سره. هیله مند یم چې تر پایه به راسره اوسئ. Unit 1 Lesson 3 Word Study. Dear students, at this video I will tell you that how to use a dictionary. There are a few tips through which we can use dictionary. لمړنی سفر کې دریم سبق Word Study. Each unit in this course has a word study. په همدې سفر کې هر کورس یو word study لري. The word study is like a dictionary. Word study د dictionary په ډول معنی ده. In 3 ways له دریو وجونه د دریو طریقو له مخې. First, it shows the words in alphabetical order. لمړی دا چې word study هم د ډکشنري په ډول باندې کلمات په ABC ترتیب باندې ښایي. alphabetical order ABC ترتیب. So that you can find them quickly. نو ته دا لغاتونه په دې word study کې یا په ډکشنري کې په ډېر عجلې سره پیدا کولی شي. quickly mean تیز. second, دویمه خبره دا ده یا دویمه طریقه دا it tells you دا درته وایي how to say them. دا لغاتونه څنګه ویلی شو، یعنې د لغاتونو pronunciation درته ښیي. Third, dream, this tells you what kind of word it is. دا word study درته دا ښایي چې دا لغات کوم ډول دی. دا preposition دی، article دی، verb دی، adverb دی او که یا بل دی. بیا part of speech پر اړه لري. Finally په پای کې it explains. دا word study درته ښایي یا درته بیان کوي the meaning معنا of the word د لغات and gives some examples او مثالونه درته پکې درکوي. Finally mean په پای کې. explain mean واضح کول، تشریح کول، بیان کول. However په هر صورت د word study چې دا is different، دا مختلفه ده یا په توپیر کې ده from a dictionary د یو ډکشنري څخه in one way په یو طریقې سره په یوه لار داسې ده یا یو ټپ داسې دی چې د هغې له مخې word study او ډکشنري سره توپیر لري. For many words د ډېرو لغاتونو for it has a short activity. دا یو کوچنی activity لري. short mean وړه، activity فعالیت. or a question to answer او یا یو پوښتنه لري چې ځواب شي. Before using the word study د word study د استعمال څخه مخکې next page په راتلونکي صفحه کې read the notes دا یادښتونه ولولئ بلو لاندې. They explain دا درته بیان کوي یا درته ښایي یا درته واضح کوي how to understand چې څنګه وپوهیږو the information په معلوماتو باندې there is given for each word کوم چې هر لغات دپاره ورکړی شوي دي. ما درته ویلي دلته یو څه ټپس دي، یو څه موضوعات دي چې د ډکشنري په اړه باندې معلومات راته راکوي. کولی شو کله چې موږ تاسو دغه ټپس زده کړل بیا کولی شو چې word study کې د یو لغات یا په ډکشنري کې د یو لغات په پوره explanation باندې ځان پوه کړو. لومړنی څه شی دی؟ دلته لیکلي extremely لغات راوړی دی. اول یې لیکلي this is the word you looking for. looking for mean لټول. وایي دا هغه کلمه ده چې ته یې لټې. look for mean لټول. دویمه خبره یې لیکلي وایي this shows you how to say the words. دا درته دا ښایي دا دویمه برخه چې دا کلمات څنګه ویلی شي. the dark letters show you دا تیز رنګ کې کلمات چې دي دا درته ښایي you tata which part to say more loudly چې کوم برخه د دې یو کلمې دا په تیزه ویل شي. دریمه خبرې پکې دا کړي tell with this tell adv ورته قوسونو کې adv لیکلی دی. with this tell you دا درته وایي یا درته ښایي what kind of word it is چې دا کوم ډول کلمه ده. in noun دی، we verb دی، adg adjective دی، adv adverb دی، phr phrase دی or prep means preposition دی. دا کوم ډول کلمه ده. او څلورمه برخه کې ورته وایي this tells you دا درته ښایي what the word means چې د لغات معنا څه ده. دلته د انګلیسي په انګلیسي کې د دې لغات سینونیم درته راوړي لکه د extremely سینونیم یا word چیرې english meaning چیرې very دی. او پنځمه برخه کې درته ویلي وي these are examples. دا به د دغه مثالونه دي لکه په جمله کې استعمال کړی دی I am extremely happy to be here. زه ډېر خوښ یم چې ستاسو سره یم. دویمه مثال یې ورکړی it is extremely nice of you to help me. ډېره ښه خبره ده چې زما سره د مرسته وکړله.
دا دوی مثالونه دي. او دریم مثال the journey took an extremely long time سفر یقیني ډېر اوږد وخت واخیسته. نو د څه مثالونه دي چې extremely لغات ورپکې کارېدلی دی. او په شپږمه برخه کې یا شپږم ټپس کې راته دا ښایي here is a question دلته یو پوښتنه ده or an activity یا activity ده to help you practice the word چې تاسو سره مرسته کوي چې دا لغت تاسو تمرین کوي. لیکلی دی we make a sentence about the man د دې سړي په باره کې یو جمله جوړه کوي. and the picture په تصویر کې use the word extremely about him د هغه په اړه باندې extremely کلمه وکاروئ. دوستانو که تاسو غواړئ چې زموږ هره ویډیو تر تاسو ورسیږي تعقیب افیشل یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او هم د خپلو وړو ملګرو سره شریک کړئ. تر بلې ویډیو چې ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم در څخه اجازه غواړم. د الله په امان. سلامت اوسئ.